سلامونه دوستانو، ګورن ټاګ، ورځ مو په خیر. خدای دې وکړي چې ورځ مو ښه تېرېږي. د طبیب جان صاحب په غوښتنه باندې یوه د الماني ژبې دوه جملې جوړوو. وایي په الماني ژبه کې څنګه وایو. زه تقریبا یو کال کېږي چې المان کې یم یا المان ته راغلی یم. نو مخکې له دې چې ووایم زه یو کال کېږي په المان کې یم، اول دا وایو چې ته المان ته کله راغلی. نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Wann bist du nach Deutschland gekommen? Wann bist du nach Deutschland gekommen؟ یعنی ته المان ته کله راغلی. gekommen وایي راتللو ته. نو په الماني ژبه کې ورته وایي زه یو کال کېږي په المان کې یم، یو کال راهیسې زه په المان کې یم. نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Ich bin seit einem Jahr in Deutschland. Ich bin seit einem Jahr in Deutschland. یعنی زه په المان کې یو کال کېږي چې دلته یم. نو دوستانو تاسو هم کولای شئ خپلې پوښتنې وکړئ. تاسو نه انشاءالله زه جوابونه درکوم. کولای شئ د زماني ژبې روانې خبرې هم دلته او هم ورسره د ما د یوټیوب څخه زده